د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یوه پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. سین یا س توری د نن لوست یا سبق دی. هو، دا س توری دی. دا درې سره غشي چې ورسره دي، ګورئ د س توري ترڅنګ ټکي ټکي س لیکل شوی دی. پام خو مو دی چې په سر کې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې دا منځخالي س توری داسې ډک کړئ. شاباس، همدغه شانې ولیکئ. د س توري شکل دې وپېژانده. اوس د س توري په غږ خبرې کوو. ګوره، س د سپوږمۍ په سر کې د لیکل شوي س غږ دی، لکه سپوږمۍ. ته ووایه سپوږمۍ، بیا ووایه سپوږمۍ. ته داسې نومونه ووایه چې د س توری په سر کې راشي. س سپوږمۍ، س سابه. ګورئ، دا سپوږمۍ ده. دا به رنګوو. اسمان شین رنګ لري، سپوږمۍ تت زیړ رنګ لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه سپوږمۍ رنګوئ. ته به وایې چې دا یې ولې رسمه کړې ده؟ دا یې ځکه رسمه کړې چې د سپوږمۍ په کلمه کې یو ځل د س توری راغلی. دا سپوږمۍ ده. دلته د سپوږمۍ په کلمه کې یو ځل د س توری راغلی دی. دغه د س توری چې د پ توری ورسره ګډ راغلی دی. ګورئ، دلته هم سپوږمۍ لیکل شوې، خو فرق دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د سپوږمۍ لیکل مو ښه یاد شي. ډېر ښه، پیل یا لیکل یې له همدغه ځایه څخه وکړئ. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه سپوږمۍ رنګوو. له دې ټکي یې پیل کوو. ګورئ، دغې سپوږمۍ ته تت زیړ رنګ ورکوو. شاباس، ښه یې رنګ کړئ. اسمان ته شین رنګ ورکوو. داسې.
اوس راځو اولني کتار ته چې په ښي خوا کې یې لومړی یا اول س توری په شنه رنګ لیکل شوی او ترڅنګ یې څو ځایه منځخالي د س توری لیکل شوی دی. د س په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره چې د هر یو منځخالي س توري په سر س ولیکئ چې لیکل مو زده شي. موږ د س توري لیکل زده کوو. ډېر ښه، س دغسې لیکل کیږي. موږ د س لیکل زده کوو. ګورئ، دا د سپوږمۍ د کلمو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د سپوږمۍ کلمه لیکل شوې ده. د سپوږمۍ په کلمه کې څو ځایه سره ټکي راغلي دي. د س توري په سر کې، د ګ توري په سر کې، د م توري په سر کې. اوس د سپوږمۍ د هرې کلمې په سر لیکو. آفرین، سپوږمۍ لیکل زده کوو. شاباس، اوس موږ سپوږمۍ لیکو. سپوږمۍ دغه شان لیکل کیږي. اوس راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ، دلته دوه کتاره په سپین رنګ د س توری لیکل شوی دی. راځئ چې د سپین رنګ لیکل شوي س په سر د س لیکل زده کړو. شاباس، س لیکو. موږ س لیکل زده کوو. ډېر ښه، س دغسې لیکل کیږي. ګورئ، دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د سپوږمۍ کلمه لیکل شوې. راځئ چې د سپوږمۍ د هر یوې سپینې کلمې پر سر سپوږمۍ ولیکو. موږ سپوږمۍ لیکل یادوو. شاباس، سپوږمۍ لیکل یادوو. سپوږمۍ لیکو. اوس راځو سره چوکاټ ته. ګورئ، دلته په دوو کتارونو کې د س توری په خړ رنګ راغلی چې د سر س توری یې تور دی او د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د سپوږمۍ د کلمو کتار دی چې د سپوږمۍ لومړۍ کلمه هم په تور رنګ لیکل شوې. معنا دا چې د س او د سپوږمۍ دا هره یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ.
شاباس سلیکو. د سلیکل زده کوو. موږ سلیکو. شاباس موږ سپوږمۍ لیکل زده کوو. موږ سپوږمۍ لیکو. سپوږمۍ دغسې لیکل کیږي. ډېر ښه. سور چوکاټ چې پای ته ورسېده، نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. وګورئ اوس په زیړ چوکاټ کې کار کوو. ګورئ دلته په ښۍ خوا کې څو ځله د س توری په ټکي ټکي لیکل شوی دی. راځئ چې د هر س توري په سر س ولیکو چې لیکل یې زده کړو. موږ د س لیکل زده کوو. س دغسې لیکل کیږي. موږ س لیکو. د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د سپوږمۍ د کلمو کتار دی. اوس د سپوږمۍ د کلمې په سر لیکو چې د سپوږمۍ لیکل مو زده شي. آفرین سپوږمۍ دغه شان لیکل کیږي. سپوږمۍ لیکو. سپوږمۍ لیکل زده کوو. اوس راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ اوس د تمرین وخت دی. تمرین د یوه کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر یې په تور رنګ س توری لیکل شوی دی. دې ټوله کرښه کې څو ځله د س توری لیکو چې د س لیکل مو ښه یاد شي. موږ د س لیکل زده کوو. س دغسې لیکل کیږي. موږ س لیکو.
دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې یې په تور رنګ سپوږمۍ لیکل شوې ده. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د سپوږمۍ کلمه ولیکو چې د سپوږمۍ لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، سپوږمۍ دغه شان لیکل کیږي. سپوږمۍ لیکو، سپوږمۍ لیکل زده کوو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د س توری چې نومي سین دی او داسې لیکل کیږي، او د سپوږمۍ کلمه چې داسې لیکل کیږي. له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.